السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معززو او قدرمنو مسلمانانو، کوچنی اختر مو ډیر او بیا هم ډیر مبارک شه. هر سجده، هر روژه او هر عبادت مو د الله جل جلاله په دربار کې قبول او منظور وګرځه. په دې هیله چې تاسو به روژه مبارکه په خیر، خوشحالۍ او عافیت سره تیره کړې وي او د کوچني اختر دغه ورځ به مو هم په خیر سره پیل کړې وي. تاسو هر یو ته د زړه له کومې له خوښیو، خوشحالیو او عافیت ډک اختر غواړم. خو یوه خبره درته کوم، که چیرې تاسو تر دې دمه په خپلو خپلوانو کې یا هم له ملګرو کمیو سره خدای مکړه خفه یاستئ او نه غږیږئ، نو نن حتما ورشئ. په دې مبارکه ورځ کې د مینې غاړه ورکئ او دغه اختر چې د الله جل جلاله له لوري موږ تاسو ته د خوښۍ ورځې دي او د هغه له لوري موږ تاسو ته دا تحفه راکړل شوې ده، نو دغه اختر په خیر، خوشحالۍ او خوښۍ یو ځای ورسره ولمانځئ. هره ورځ مو اختر شه او اختر مو بختور شه. د خدای په امان.